چې هر کله په غلا کورونه وران کړي، غل چې هر کله په غلا کورونه وران کړي، خپل ترې جوړ نه کړي بلها کورونه وران کړي. پښتونخوا چې راله چا دل او دوبې کړه، د دې خلکو د الله کورونه وران کړي. خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي، خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي. څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي، د کور خلک ورته ځان په جړا مړ کړي، د کور خلک ورته ځان په جړا مړ کړي، په خندا ورله والله کورونه وران کړي. او یا ضمیره باد وایي دهشتګرد دی، یا ضمیره باد وایي دهشتګرد دی، څوک په فی سبیل الله کورونه وران کړي. د کلي مازدیګر ملګرو نیکې هیلې او سلامونه مې واخلئ. ستاسو ملګری ستاسو ورور لال قلندر یم، سره د خپل ګران ملګري امیر شهباز قلندر سره. او هیله لرم چې جوړ به یې ټیک پې او ژوند ته به لکه زما تازه او د خپل ژوند نه به په دې سختو حالاتو کې خوندونه او مزې اخلي، او بل به هم په دغه هیله باندې ژوند ته پرېږدی چې هغه هم د خپل ژوند نه ښه بلها خوندونه واخلي. نو ملګرو کوټ مندري ته راغلی ما کوم دی کې چې زمونږ ډېر ګران ملګری ګران مشر ضمیر خان صاحب پاتې کېږي، نو هغه را سره ترڅنګ دی. نو راځئ ملګرو چې په شریکه باندې ضمیر صاحب ژوند وپوښتو چې ژوند دی څنګه تېرېږي، او داسې د کار خوند خبرې ترېنه بیا ریکارډ کړم او د تاسو سره په دغه فیسبوک په لاره او د یوټیوب په لاره باندې شریک کړم. نو ضمیر صاحب د کلي مازدیګر کې ورته هرکلی ویم او سلامونه مې واخلئ. وعلیکم سلام، او تاسو ته هم زما له طرفه سلام، زما له طرفه سلام منظور کړئ. او ستاسو ډېره مننه چې زمونږ د خړې پړې علاقې ته دا زمونږ د کلي غر دی، بلا خلک په یې پېژني او بلا خلک په یې نه پېژني، خو دې خړې پړې علاقې ته په موږ پسې رالی، نو ستاسو یو جهان مننه. او بل خبره داره چې الله دې داسې خلک نور هم را پیدا کړي چې د دې پښتو د دې ستړې دپاره قدم مخکې واخلي او دا پښتو دا لفظونه خلکو ته ورسوي. نو ستاسو یو جهان مننه رور. بس ضمیر صاحب د ستاسو مننه کومه چې دونه مصروفه حالاتو کې مراله ټیم راکړلو د کلي مازدیګر دپاره، هغه کلي مازدیګر را سره رنګینوی په دې دنګو دنګو غرونو کې. نو هغه پښتانه ملګري به هم په هغه شیشه باندې نی، خاص کر مسافر ملګري وطنوال ملګري د ستاسو غزلې خوښوي او بلا خوندونه ترې ناخلي، نو څه نه څه ورته ورډالۍ که ضمیر صاحب. نو بس اول خو مې د ټولو نافعله به په مسافرو په ټولو پښتنو باندې ټولو پښتنو ته سلام وامه. الله دې روغ لري چې ارزي، الله دې ورله ژوند ورکړي. او د هغې نه بعد ورته دوه درې شعرونه وامه چې شپږ میاشتې کار نه و د شپږو یې تنها ونیوه، شپږ میاشتې کار نه و د شپږو یې تنها ونیوه، او کال مې تېر کړی دی روپۍ مې پکې ونه لیده. او مسافرۍ کې خو مې دغه ګټه وکړه که نه، مسافرۍ کې خو مې دغه ګټه وکړه که نه، دا جي مې هم مړ شوه بیه مې پکې ونه لیده. او مننه. او بلا کلونه په دې تمه باندې وګرځېدم، بلا کلونه په دې تمه باندې وګرځېدم، چېرته د مور د لاس ډوډۍ مې پکې ونه لیده. او بلا کلونه په دې تمه باندې وګرځېدم، چېرته د مور د لاس ډوډۍ مې پکې ونه لیده. او ځان نه سرمنو باسم تاسو له کور جوړومه، ځان نه سرمنو باسم تاسو له کور جوړومه، خوږه لمحه د زندګۍ مې پکې ونه لیده. او زما د کور مېرمنې دلته کې تور سره رشته دی، زما د کور مېرمنې دلته کې تور سره رشته دی، خو چېرته ستا په شان جینۍ مې پکې ونه لیده. او غزل به راته بل ووامه چې خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلیدو، خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلیدو، زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلیدو. خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلیدو، زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلیدو. ملا صاحبه چې دغه خوب تعبیر بسو، ملا صاحبه چې دغه خوب تعبیر بسو، تنې پرتې وې په سرونو پسې اور بلیدو. مننه. ملا صاحبه چې دغه خوب تعبیر بسو، تنې پرتې وې په سرونو پسې اور بلیدو. ستاسو په خار خوی لوګې قدرې درغلی نه دی، ستاسو په خار خوی لوګې قدرې درغلی نه دی، او یو پښتونخوا و په کلونو پسې اور بلیدو. مننه. ستاسو په خار خوی لوګې قدرې درغلی نه دی، او یو پښتونخوا و په کلونو پسې اور بلیدو. ماشي میږي او حیوانات پکې ټولو سوځېدل، ماشي میږي او حیوانات پکې ټولو سوځېدل، یوه کړسا شوله په غرونو پسې اور بلیدو. او بل شعر دی پکې چې د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي، د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي، په پېښور کې په ګلونو پسې اور بلیدو.
مننه د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي او په پېښور کې په ګلونو پسې اور بلېدو او زما د قام مشر سترګې خو دې وتې نه وې زما د قام مشر سترګې خو دې وتې نه وې او قرآن دې ووه قرآنونو پسې اور بلېدو مننه زما د قام مشر سترګې خو دې وتې نه وې او قرآن دې ووه قرآنونو پسې اور بلېدو چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې ګوره چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې ګوره ځکه مې نن په تصویرونو پسې اور بلېدو مننه او بخیري شعر دی پکې چې ضمیره څنګه یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې ضمیره څنګه یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ وې او په شعرونو پسې اور بلېدو ډېر ښه ضمیر صاحب ګرانو ملګرو ضمیر صاحب د ښایسته کلام نه به بلا خوندونه اخیستي وي لکه د نور کله په شان نو راځئ چې په شریکه باندې ضمیر صاحب داسې په یو کلام په دوو کلامو باندې نه پرېږدو ځکه چې هغه مسافر ملګري هغه وطنوال ملګرو غوښتنه کړې وه چې ضمیر صاحب په یو کلام په دوو کلامو باندې مه پرېږده نو راځئ چې په شریکه باندې ضمیر صاحب نه یو کلام ترې نه بل هم وورو بل غزل به درته ووایم خو د هغې نه مخکې راته یو څو شعرونه وایم زړه ادبار دې راته دومره ادباري نه ښکاري او مه کوه یار دې راته دومره ادباري نه ښکاري کې زړه ادبار دې راته دومره ادباري نه ښکاري او مه کوه یار دې راته دومره ادباري نه ښکاري او تعویض دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو تعویض دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو ملا صاحب کار دې راته دومره ادباري نه ښکاري او مننه او سبا به بیا بل سره ناستې صبرېدې ته نه شې سبا به بیا بل سره ناستې صبرېدې ته نه شې راته د مینې نه انکار دی ادباري نه ښکاري او سیبا دا یار مې در لېږمه خو چې مړ یې نه کې سیبا دا یار مې در لېږمه خو چې مړ یې نه کې سیبا دا ښار دی راته دومره ادباري نه ښکاري مننه او ته ورته ووایه رضا یې کا که نه یې نو ګورئ ته ورته ووایه رضا یې کا که نه یې نو ګورئ جینۍ دا پلار دی راته دومره ادباري نه ښکاري او په هغې پسې راته یو بل غزل وایم اکثر رانه ډېر ملګري دا ګیله هم کوي وایي تا یاره په پروګرامونو کې یو غزل هم ووایي بیا په بل کې هم وي نو غزل خو الان کې کیدی شي ستاسو مرګرو ته نه وي نورو ته زوړي یا هغه نورو ته نه وي او دغې ته زوړي خو غزل دې د ټولو مینوالو ته تاسو ته ډالۍ چې اور مه کوه زور مه کوه نه دی ښه اور مه کوه زور مه کوه نه دی ښه زړه ادبار پې نور مه کوه نه دی ښه دا په هره سخته کې په کار راځي دا په هره سخته کې په کار راځي او ډز ګورئ پر اور مه کوه نه دی ښه مننه دا په هره سخته کې په کار راځي او ډز ګورئ پر اور مه کوه نه دی ښه زلاړ شه د مور نه دې دعا واخله زلاړ شه د مور نه دې دعا واخله او ځان له کور مه کوه نه دی ښه ولې ته په خپله مینه نه کیسو ولې ته په خپله مینه نه کیسو دا ظلم په خور مه کوه نه دی ښه مننه ولې ته په خپله مینه نه کیسو دا ظلم په خور مه کوه نه دی ښه زړه لږه زما سره سلا کوه زړه لږه زما سره سلا کوه او چغې مه وه شور مه کوه نه دی ښه بل شعر دی پکې چې وبخه الله به یې بیا نه بخي وبخه الله به یې بیا نه بخي او داسې هزار مور مه کوه نه دی ښه مننه وبخه الله به یې بیا نه بخي او داسې هزار رور مه کوه داسې هزار مور مه کوه نه دی ښه مه اسکه ضمیره ګناهګار شوې پې مه اسکه ضمیره ګناهګار شوې پې او سور پرېږدوه سور مه کوه نه دی ښه ډېره مننه ضمیر صاحب ژوند درته د الله نه غواړم چې د کلي مازدیګر دپاره او موږ لپاره هم دونه ټیم راله راکړلو نو ملګرو له بل ملګري له تګه پورې خپل ملګري لال قلندر له اجازت ورکړې چې هر ځای یې الله مو هات ساته الله مو خوشحاله ساته د لوی الله په امان